داو ښاغلی ممتاز برکزی صاحب. ملګرو اوس د دې پروګرام مشر مېلمه خپل خوږ او ګران مشر اسفندیار خان لا په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دردونه موجوده دي خو درمان زمونږ یو دی. دردونه موجوده دي خو درمان زمونږ یو دی. دا ځمکه مو ویشلې خو اسمان زمونږ یو دی. او راشئ رقیبانو چې یو بل له سترګې ښکل کړو. راشئ رقیبانو چې یو بل له سترګې ښکل کړو. نور هر څه موجوده دي خو جانان زمونږ یو دی. د خوشحال خان د پټکي ول، د احمد شاه د تورې شرنګ، د باچا خان د امن رورولۍ او د ولي خان د پښتو پښتونولۍ د سیاست وارث اسفندیار خان له بلنه ورکول کېږي چې موږ په خپله یو باندې اسفندیار شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د دې غونډې د کله مشره زما ډېرو درنو او خوږو مشرانو، همزولو، کشرانو، وروڼو، بچو، غریب ګل حاجي صاحب چې ښه لوبه مونږ سره وکړه. خلک چې مړز راولي چغېدو له نه اول یې اوږې کښېنه، هغې نه پسې چغېدو ته ور میداني کي. هغه اول په مونږ وروجو چرګان وخوړل، نو اوس یې را میداني کړو. یې راشه اوس چې څه وایې هغه وایه. منګش صاحب خو هغه د پښتنو ټپه ډېر په لنډو یې ته ځان خلاص که. پښتانه ووي ته نارینه وې ځان دې خلاص که. او په ما یو کړه صوباړو ګزارونه په لاړ کېنه سر نه هغه ځای کې په قلم. عزتمندو، پرون نه بله ورځ خو زه هم ډېر زیات په جذباتو کې وم او تاسو هم ډېر زیات په جذباتو کې وې. ډېرې خبرې چې باید هغه مونږ کړې وې ما ونه کړې، او ما ته پته ده چې ډېرې خبرې چې کومې ما کړې وې هغه تاسو نه دي اورېدلې. هغه خپل زنده‌باد مرده‌باد کې اړم وې. خو نظر په تاریخ چې دې وخت کې واچو، د احمدشاه بابا نه پس چې د احمدشاه بابا د مرګ سره د دې خاورې نه پښتونخوا نوم الوتی و، نو اوس ایله هغې خاورې د پښتونخوا نوم وګټه. نن مونږ ته دې جوګه شو چې مونږ احمدشاه بابا ته مخ ور واړو چې بابا ستا هغه نوم مونږ واپس دغې خپلې پښتنې خاورې ته ورکړو. مبارک هم شه. خو لکه څنګه چې درته زما نه مخکې مثال نظار ور درکړ، ما ته بله ورځ یو نمبر و مستقل هغې نه کالونه را روانو په اخره چې تنګ شو موچت مې کړ. چې موچت کړ د بابړې یو زنانه وه او بلکل داسې جړل لکه سړي ته چې مړي پروتي. او ما ته وې بچې وی اوس راغلم نه مقبرې نه، وی د بابړې په ډزو کې مې یو خاوند او دوه زامن پیللي وو. نن مې د درو واړو په قبرونو باندې سره ګلونه واچول او مبارکي مې ورله ورکړه، واپس د خپل کور ته راغلم. د خلکو ورپسې ډوپړه کوچول او زمونږ یاران را پاسېدلي دي. زما ښه نن اوومه ورځ نه ده، اواز کوي مونږ ډېره صوبه ګټو. د خدای بدبختو زمونږ 3 شپېته کاله وشو
چې درې پیړۍ دا مې بله ورځ په اسمبلۍ کې ویې مې د دنیا په تاریخ کې چېرته دا نه دي شوي چې د یو سیاسي مقصد دپاره دی د یو خاندان نه 3 پیړۍ په یو ځای جیل ته ځي. نو چې دغه حده پورې لاړو نو ایلم ځان له نوم وګټه او ما اوسه پورې دا خبره نه کوله خو بس ته یاره دا خبره صبر د سړي تمام شي. ما بله ورځ پکې یو 2 لیډرانو ته د دې ویې مې چې یاره ما په یو پته پېکې د بالاکوټ د شهیدانو قاتل چې و د سیکانو د فوج جنرال چې و چې هغه بالاکوټ ته راغلی و د هغه راجا مانسنګ نوم د راجا مانسنګ په نوم پسې مانسیره خو تا ته منظور ده. د یو عیسائی انګریز په نوم پسې ایبټ-آباد خو تا ته منظور دی. د یو سیک هری سنګ په نوم باندې تا ته هریپور خو منظور دی خو پښتونخوا ته وایې چې ما ته نه ده منظور. نه ما ورته درته یو خبره کوم یو سترګه به دې جاړې او بله به خاندي د دې خاورې نوم به پښتونخوا وي او ستا شنه به یې ما ډېره موده ورته 30-40 کاله به ورته مونږ هم سلیم ناستې دی به مې د دې کم از کم ګوی کوي چې ما چرته دې ته شمال مغربي سره دې صوبه نوم وی که مې به په اسمبلۍ کې خبره کوله یا خو به مې پښتونخوا وي او یا به مې زما صوبه. نن ما ځان له شناخت وګټو. نن په حقیقت کې د پښتون شناخت پیدا شو په ټوله دنیا. هر څونه که ورسره مونږ بحثونه کول بحثونه به هم کول د دې یو ډېر لوی ځان ته د نظریه پاکستان ټیکهدار وایي یو اخبار هم چلی د لاهور نه او یو چینل هم چلی. یو ورځ یو غونډې له زه هم لاهور ته تللوم هغه هم لاهور ته راغی یو فنکشن و سیمینار و د ده هم پکې تقریر و زما هم تقریر و زما نه مخکې د ده تقریر و ما لا څه ویلي و په سټیج خاموشه ناست وم. اعتزاز احسن پاڅېد او اعتزاز احسن ته خبره وکړه او کله په هغې قار ورغی او چې د ده د مجید نظامي نوم به درته وایم د مجید نظامي خبره ورته کوم چې د مجید نظامي نمبر راغی او چې پاڅېد وی چې په دې حال کې به داسې خبرې ځکه کېږي چې دلته په سټیج باندې غدار ابن غدار ناست دي. یاره بیا راچل شو نو چې څه کنځلي زده وو هغه ما ته هم کوله چې څه کنځلي زده وو هغه وجي خان ته هم کوله او هغه باچا خان ته هم کوله او ټولو ته هېړه سپک کړ چې زما نمبر راغی ما ورته نظامي صاحب ډېره مهرباني که ما ته تا کنځل نه وې کړې او تا زما صفت کړې وې نو ما بړه کې وی چې زه چېرته په سیاست کې تېر وتی ما ته چې ته څونه کنځل کې نو زما دا تسلي ده چې زه د ولي خان او د باچا خان په لاره روان ستا به ایمان ګورم چې څونه کنځل دي زده دي او زما به ایمان ګورم چې ما څونه دا لارې زده کړې ده چې زه دې په دې لار لاړ شم. او مې زه درنه یو تپوس کوم زه به څه غدار یم صرف په دې غدار یم چې زه ورته یم کېنه لکه هندوستان سره خبرې اترې وکړم نو ما ورته د خبرو اترو نه خو تاسو هم چېرته انکار نه دی کړی. چې د سن 65 جنګ وشو نو شملې ته باچا خان بابا تلي وو که فیلډ مارشل ایوب خان او ذوالفقار علي بوټو تلي د هلیکاپټر نه پس شملې ته ولي خان تلي وو که بوټو صاحب تلي وو خو فرق صرف دا دی چې موږ درته دا وایو چې د تباهۍ او د بربادۍ نه مخکې کښېنئ خبره وکړئ تاسو وایئ چې نه خپل سره ماتوم د هغه سره ماتوم د هغې نه پس خبرو ته